بې د جانانه ناسته پاسته په ازغو ناسته وي بې د جانانه ناسته پاسته په ازغو ناسته وي د مینتوب نشه چې کله په مزغو ناسته وي ګله رخسار ته دې د سترګو باڼه داسې ولاړ ګله رخسار ته دې د سترګو باڼه داسې ولاړ لکه په غرونو کې پیره چې په ناغو ناسته وي خبرې ګرانه په ما څومره ساډوبي تېره شي خبرې ګرانه په ما څومره ساډوبي تېره شي ته خو یارانه شي او یادې د مرغو ناسته وي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا تاسو سره به دغه شیشه مخاطب د ملګرو په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به او د صحت په ښه جامه به ملګرو راغلیو د نور کله په شان زموږ د پروګرام مقصد چې کوم ملګري په پښتو ادب کې لیک کوي دغه ملګرو له ځان رسوو. نن راغلیو کوزدیر ته راسره ناست د پښتو ادب یو تکړه لیکوال یو تکړه ملګری ډېر وخت مو نه اخلم په خپل پروګرام کې عمران الدین حیران صاحب ته هرکلی وایو. عمران الدین حیران صاحب د ادبي ګلونو په پروګرام کې درته هرکلی وایم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه انضمام ستاسو د ټیم د احتشام ایوب صدف صاحب وغیره د ټولو ملګرو ته جندول ته په راتګ هرکلی وایم. ډېره مننه کوم. ډېره مننه ستاسو هم کومه چې دومره مصروفه ژوند نه مو وخت راوویستو. په پروګرام کې به درنه پوښتنې هم کوم او ورسره به درنه خوندور شعرونه هم اورو خو زموږ د پروګرام د فارمیټ مطابق ټول لومبی مو راسره خپل یو غزل شریک کړو نو ډېر زیات په خوشحال شو. مننه. د غزل نه مخکې به د غزل یو دوه درې شعرونه ووایم چې ټول عمر لوند یمه د اوښکو په باران د شپې ټول عمر لوند یمه د اوښکو په باران د شپې زه وده نه یمه جانانه ستا په شان د شپې او کلمه درسته کړم چې لا اله الا الله کلمه درسته کړم چې لا اله الا الله چرته مړ نشم د غمه د جانان د شپې. دا یو غزل به پیش کړم چې د قهر ډک د قهرجنې غني غني کاته د قهر ډک د قهرجنې غني غني کاته خو زما هسې خوښ و دغه ځنې ځنې کاته ما ته چې ګوري نو زما زړه ته دې هم وګوري ما ته چې ګوري نو زما زړه ته دې هم وګوري ما ته دې نه کوي د زړه د ورانونې کاته او د سرخوړلي مینتوب قصه مې لنډه دا وه د سرخوړلي مینتوب قصه مې لنډه دا وه یا به مې ګل ته کاته یا به د ګل ونې کاته او تای غمی د خوبو نه لیده په نوره لمن تای غمی د خوبو نه لیده په نوره لمن تای لمن ته نه تا داخته د لمنې کاته. ډېره مننه. او نړۍ زموږ امن له نورې بهانې مه ګورئ نړۍ زموږ امن له نورې بهانې مه ګورئ موږ اوس پېژنو د پاکې او خیرنې کاته او زړه به یې پټ وي خو حیرانه مینه نه پټېږي زړه به یې پټ وي خو حیرانه مینه نه پټېږي تا ورته نه کاته خو تا ته د مینې کاته. منم. یقینا خوندور شعرونه د ملګرو به هم خوښ شوي وي. ملګرو یادګیرنه ادبي ګلونه تاسو له داسې ګلونه راوړي چې نه پناه لري او نه خزان ولې چې ادب لاپاني څیز دی. په دغه لړ کې نن راغلي یو سیمه د کوزدیر راسره ناست دغه ځوان لیکوال په پروګرام کې به ترې نورې غزلې هم اورو ورسره د دې ژوند به هم پوښتو. عمران صاحب ملګرو سره مو که خپله لنډه غونته پیژنګلي وکړه نو ډېره زیاته به ښه زه د کوزدیر جندول سیمې د لیکوړ کامبټ اوسېدونکی یم او دلته د یو سرکاري سکول کې د یو ادنا ملازم په حیث باندې خپل کار روزګار خپله وظیفه ترسره کوم دغه شان ورسره نور ذاتي داسې دغه مصروفیات نه لرم همدغه لنډه پیژنګلو چې ملګرو سره دا هم شریک کړي چې ادب ته راغلی نو د شعر لیکه مو کله نه شروع د 2003 نه غالبا چې ما د شعر لیک شروع کړی و ابتدایي حالات که هر څنګه و شاعري که هر څنګه وه ښه وه یا نه وه خو هغه قدم و
ګام هم اخیستی و نو د هغې د 2003 نه شروع کړی و. ټیک ده جي. دا هم را سره شریک کوي په پښتو ادب کې خو بیا ډېر زیات اسناف دي نو تاسو کوم صنف خوښ کو پکې مو لیک ډېر زیات کړی دی؟ نو ما زیاتتر په غزل باندې کار کړی دی. نظم هم لیکم کله ناکله داسې په پیښه باندې او زیاتتر توجه چې مې د هغه غزل ته. ټیک ده. نورې پوښتنې به درنه هم کومه چې کمې را یادېږي خو ملګري به هم د شعرونو تمه لري نو بالکل غزل اړخ ته به راشو. خپل یو غزل دوه را سره شریک کړئ نو د هغې نه پس به پوښتنې له بیا راځو. غزل نه مخکې به 2-3 شعره دا اوس یو روایت غوندې جوړ شوی دی. خامخا سړی د غزل نه مخکې یو 2 شعرونه وایي نو زه به یو 2-3 شعرونه د غزل ویم چې زما بل ذکر نه و ما به څه دماغه ستا. زما بل ذکر نه و ما به څه دماغه ستا لکه د سا به مې جانانه ستا ناماغه ستا. ډېره مننه. تا به نسکور کو په ګړونج کې کټورې په منګي تا به نسکور کو په ګړونج کې کټورې په منګي ما به په دې د خپلې تمې خاتمه غستا او الله دې نه کړي خو چې کډې به مو کله پاڅي. الله دې نه کړي خو چې کډې به مو کله پاڅي ځکه مې ځان له د کفن سره خیمه غستا. ډېره مننه. او کاپیرې تا به راته هغه کوپر وغږوو کاپیرې تا به راته هغه کوپر وغږوو ما به چې کله ستا د مینې کلمه غستا. او دا یو غزل پیش کومه چې که پسې مرم په ښکلاګانو پسې غاړه نه وړم. زما د اواز به لږ دغه لږ ماری مې لږ سیټ نه ده نو که پسې مرم په ښکلاګانو پسې غاړه نه وړم هسې د زړه په درزاګانو پسې غاړه نه وړم اوس مې د زړه په سوي او څړیکو باندې غوږ نه ګروم غوږ نه ګروم ستا په نازونو وداګانو پسې غاړه نه وړم. که قرباني دي د شیبې که مېلمنې د مودې د مودې په دې وړو ساګانو پسې غاړه نه وړم. او اوبه یوه نیزه یا 2 نیزې د سره تېرې زه په راپېښو بلاګانو پسې غاړه نه وړم. زه د حالاتو سره ځم ورسره نه بدلیږم زه د حالاتو سره ځم ورسره نه بدلیږم حیرانه زه په هواګانو پسې غاړه نه وړم. ډېر اعلی. عمران الدین صاحب په پروګرام کې به راسره دا شریک کړي چې په ادبي دنیا کې مو استاد څوک؟ په ادبي دنیا کې د دیر چې دي د جندول چې دي کم ټول سینیر استاد دغه شاعران چې دي دا لکه سرحدي صاحب شو شمال صاحب شو ایوب صدف صاحب دوی دا ټول زه په د دوی کشر وم نو دا مشاعره د شاعرۍ دغه ده مدرسه ده دغه کې ما هم ټول د دوی ټولو نه زده کړه کړې ده په خصوصي توګه بیا د احسان باچا خوږلن صاحب سرپرستي راته حاصله وه نو دغه ډېره د ویاړ خبره وه. ټیک ده جي ملګرو سره دا هم شریک کوي کومو ټولنو سره مو ناستې پاستې دی دا هم ملګرو سره لږ ظاهره کوي. زیات دلته زما ناسته پاسته چې ده د شمال صاحب سره ډېره خوږه صدف صاحب اوس اگر که زموږ نه لرې وتی دی خو زموږ هغه د زړه نزدېکت چې دی هغه شته دی. صدف صاحب شو داسې بیا په علاقه کې چې کوم ملګري دي حمیدالله زیات صاحب شو روخان صاحب شو مساخر صاحب په سعودي عرب کې خو چې دلته راشي نو زموږ ډېر زیات تړون یې ډېر زیات نږدې پاتې کېږي. ټیک ده جي زموږ دا پروګرام چونکې ډېر زیات وړوکی هم وي خو کوشش مو دغه وي چې زیاتې خبرې او زیات غزلې پکې ریکارډ کړو نو غزلو اړخ ته راځو. 2 غزلې درنه به اورم د هغې نه پس به بیا درنه بله پوښتنه کوم نو یو 2 غزلې راسره پروګرام کې شریک دي. غزل به وړاندې کومه چې ارشاد جي زما په سترګو کې د اوښکو د ډنډونو شپه وه زما په سترګو کې د اوښکو د ډنډونو شپه وه چېرته د سترګو نه مې لرې د خوبونو شپه وه او توره بلا شپه مې قفسه په وجود پرته وه توره بلا شپه مې قفسه په وجود پرته وه که په مرۍ مې ستا د هجر د لاسونو شپه وه او د یو کاله نه د وړو د ژړا شور راتللو د
د یو کالنه د وړو د جړا شور راتللو د یو کالکه رپاقه وه په ویرونو شپه وه ډېر ښکلی دا راسره یو ځل بیا شي. ډېره مننه. د یو کالنه د وړو د جړا شور راتللو د یو کالکه رپاقه وه په ویرونو شپه وه او د چا د وصل د امید او تمې ساه ختله د چا د وصل د چا د وصل د امید او تمې ساه ختله د چا په لاسو د نکریزو د رنګونو شپه وه. ډېر ښکلی او شعر دی چې حیرانه ما او تا د نوې مینې لاس ورکول حیرانه ما او تا د نوې مینې لاس ورکول په ما او تا باندې د ډېرو ازمیښتونو شپه وه. ډېر ښکلی ډېره دا چې په سرو شونډو ګیلې راولي اوړی جمع دا چې په سرو شونډو ګیلې راولي اوړی جمع په ما به خامخا خولې راولي اوړی جمع او د زړه په غره مې راورېږي د یادونو پوڅي د زړه په غره مې راورېږي د یادونو پوڅي زما د سترګو نه ولې راولي اوړی جمع او زه به شوشکېږم د یخنۍ نه په ګرمۍ کې مدام زه به شوشکېږم د یخنۍ نه په ګرمۍ کې مدام دا چې د خپل دیدن څلې راولي اوړی جمع او ستا د یوې پیرزو اثر زما په سر لیونی ستا د یوې پیرزو اثر زما په سر لیونی خوب دې د سرو شونډو پیالې راولي اوړی جمع زه یم د دې نه ولاړېږي شر هم سر یې دا دی زه یم د دې نه ولاړېږي شر هم سر یې دا دی خودبي وینا امن وسلې راولي اوړی جمع او حیران په مرګ نه پرېږدي دا کوڅه چا چاته ویل حیران په مرګ نه پرېږدي دا کوڅه چا چاته ویل زما یادونه بې دلې راولي اوړی جمع ډېر ښکلی ډېر اعلی یقینا خوندور شعرونه ملګرو خپرونه د ادبي ګلونو راسره ناست عمران الدین حیران صاحب ادبي ګلونه د پروګرام تاسو له هغه ادب رامخې ته کوي چې کوم ټول پوره او معیاري وي دغه پروګرامونه تاسو ته مونږ در وړاندې کوو تاسو یې ګورئ خوند یې اخلئ مهرباني به دا وي چې دا ملګرو سره شیر کوئ ځکه چې دغه کم شاعر ملګري غږ وي دا مخکې نور ولس ته رسي چینل در سره هم سبسکرایب کوئ عمران الدین صاحب پروګرام اخیره کې درنه څه لنډ غونته پیغام دغه کتونکو له ورکول غواړئ نو بلکل جي د ټولو پښتنو ته او ټولو مسلمانانو ته دا پیغام دی د یکجهتۍ د یووالي هغه یو شعر به مو په دې پیغام کې چې د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. ډېره مننه ستاسو هم کو چې پروګرام کې مو راسره ناستې وکړو ملګرو د ادبي ګلونو خپرونه پای ته رسي خپل میزبان انضمام ما سره ناست میلمه او خپل کیمرامین احتشام خان له ورکړي اجازت